شپږ سپتمبر د شهید ارواښاد ډاکټر نجیب د شهادت ورځ. دار ته وختم غلام د هیچ چا نشوم، دار ته وختم غلام د هیچ چا نشوم، زمانې ته مې تاریخ د افغان پرېښود. ډاکټر صاحب د احمدزي قبیلې د یو دروند مشر اختر محمد خان په کور کې په 6 اګست کال 1947 کې په میلن نومي کلي کې زیږېدلی و چې د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې شتون لري. په خلقي دور کې د افغانستان 5م رئیس ډاکټر نجیب د خپل ریاست نه وړاندې د کارمل خان په ریاست کې د خاد رئیس و. ډاکټر صاحب د لوی قد، قامت او قوت له امله په افغان دښمنه خلکو کې د نجیب ګاو یعنې غوایه نجیب په نوم باندې مشهور و. ژوند یې ډېر ساده او د روایاتو په ځنځیرونو کې بند و چې ډېر وخت یې د خاد په تریشۍ کې تیر کړی دی. چا له ډاکټر صاحب وپوښتل چې ولې د قیمتي کالیو استفاده نه کوي، تل تر تله دې د خاد تریشي په غاړه وي. ډاکټر صاحب موسکی شو او ځواب یې ورته ورکړ چې زما ټول جمله معاش چې د دولت لخوا راته مقرر شوی دی 18,000 افغانۍ دی. په دغه 18,000 افغانیو کې 8,000 افغانۍ خپلې مېرمنې ته د کور د خرچ په موخه ورکوم ځکه چې میلمهداره یم. 2,000 افغانۍ مې ترېنه د خپلو اولادونو د تعلیم لپاره اختصاص کړي دي. 2,000 افغانۍ مې د موټر د مصارفو لپاره اختصاص کړي دي چې له خپله پلاره راته پاتې دي او په شته وخت کې ترېنه کورنۍ استفاده کوي. او 3,000 نورې افغانۍ ډریور ته وظیفه ورکوم او دا نورې 3,000 افغانۍ په جیب کې په دغه موخه ساتم چې که چېرته د کابل په ښار کې رانه څوک د الله په نوم وغواړي نو چې ورکړم. د خاد د تریشۍ نه پرته هغه کالي په کور کې لرم چې مېرمنې مې راته په لیلام کې اخیستي دي. لوس به یې کړو قبر په والله چې سلامت به وي، لوس به یې کړو قبر په والله چې سلامت به وي، خاوره څه طاقت لري چې دا ککرۍ خاورې کې. د پښتنو په ټولو غونډو، لاریونونو او غم ښادیو کې به یې په قومي سطحه پراخه ګډون درلوده. د کال 1988 نه تر کال 1992 پورې یې په خپل ریاست کې د افغانستان ټولې قومي او پوځي ادارې ډېرې منظم کړې وې. په 26 سپتمبر کال 1992 کې د اقوام متحده په مرکز کابل کې د نظربندۍ پر مهال په 100 تنو دستي برید وکړو چې د هغه ورور شاپور احمدزی پکې په ټک شهید شو او دی ټپي شو. د ټپي کېدو څخه وروسته یې د ده د نیولو هڅه تر ډېره وکړه خو بریالي نه شول چې تر دې دمه تسلیم نه شو نو په پای کې یې بیا څو ډزو وویشت. ډاکټر صاحب چې کله بېدمه شو نو په موټر پسې یې وتړه او تر اریانا سلورک په راښکلو یې شهید کړ. مړه جسدونه یې ورله له ډېر سپکاوي څخه وروسته په اریانا سلورک کې اویزان کړل. له هغې وروسته په پېښور کې د عوامي نیشنل پارټۍ د اوسني سینیټر افراسیاب خټک د سوات نوموړي خدایي خدمتګار افضل خان لالا لطیف افریدي او نورو خدایي خدمتګارو د ولی خان بابا په قیادت کې لاریونونه پیل کړل او د دولت نه یې غوښتنه وکړه چې په دغه خلکو فشار راوړي چې جسدونه احمدزیو ته وسپاري. په 5مه ورځ دغه غوښتنه ومنل شو او د دواړو وروڼو جسدونه احمدزو ته ورکړل شو چې احمدزو د هغوی په خپل کلي میلن کې خاورو ته وسپارل. جاني ساره خونخیل، یون ټي وي، کوزدیر.